السلام علیکم ملګرو کتونکو هیله کوم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. که تاسو اوس هم زما چینل نه سبسکرایب کړی یا اوله پله د زما د چینل چې کوم ویډیو ویناست نو زما چې کوم چینل دی پښتو ساینس اکیډمي په نامه هغه سبسکرایب کړئ. انشاءالله نور به دا رقم چې کوم د کار ویډیو دي چې کوم اپلاید نولیج دی هغه به نور هم دا رقم نو و چې ما پروژن باندې چې کومه خبره وکړه اوس نو یقینا په ذهنو کې به دا سوچ راغلی چې دا ویژن دی څه نو ویژن اصلي کې یو دای تصویر د انسان په ذهن کې چې هغه د خپل د مستقبل سوچ کې چې زما به مخ ته دا رقم مستقبل او زه مخ ته دا رقم ژوند غواړم. نو بدقسمتي سره زموږ په معاشره کې یعنی د پښتنو په معاشره کې دا شی خو بیخي کم ده. بیا هلته کاونسلینګ د نامه د ورکشاپ د نامه خو ډېر کم شان کېږي. هر سړی چې ته وګورې فارغ وګرځي لوی غټ سړی وي واده به هم کړی کشنیان به هم پسې لیکن په دې کې هغه احساس نه وي هغه دغه نه وي. یو خو هلته جابس کم دي او بالکل یو فیکټر دی جاب چې راواخلې پنجاب کې هم کم دي مطلب بلوچستان به څه زیات کم هلته هم کم دي خیبر پختونخوا کې هم کم دي جاب چې راواخلې هر ځای کم دي. ها دا د سره منم چې په یو ځای کې به کم وي علاج کم وي په بل ځای کې به زیات کم وي. نو د جاب له وجې چې ته پوښتنه وکړې چې وروره دا ستا مخ ته کوم سوچ دی او ستا کوم ګول دی چې ته دا غواړې چې زما په ژوند کې دا وي نو هغسې هغه په چم لوړ وګورې دغه په چم جواب نشي درکولی ولې خو ته جوړ کړی نه یې یا دغسې به دا شی ته سوچ کړی نه. غټ ستا چې کوم دغه دی یونیورسټي چې کوم سټوډنټس دي او کوم چې ستا نور چې کوم ارباب علم کسان دي ارباب کلام کسان دي په هغه کې ډېر کم کسان داسې دي چې هغه د دې لپاره یې څه کار کوي د ویژن په باره کې یا هغه مطلب یو خپل ویژن جوړ کړی دی او نور خو بالکل فارغه دي الحمدلله یا په ګروندو کې ډرابیک دی. او دا زموږ کوم معاشره ده یعنی زموږ د معاشرې به څه جوړوي چې دا رقم خلک ستا چې کوم نوی جنریشن دی هغه هم دا رقم راپورته کېږي. زه دلې کراچۍ کې مطلب زما ایجوکیشن سیستم چې هسته روان دی او زه چې د دې ځای چې کوم دغه دی چې کوم د دې سټوډنټس دي یا کوم چې د دې ځای خلک دي هغه زه بیخي زیات مخ ته او ډېر ګول اورینټډ زه بولم بنسبت د هغه ځای هغه ځای خو بالکل هغه چې د هر څه خلاص ده. نو دا ویډیو چې ده خاص کر چې کوم دغه دي ځوانان دي یا چې عمر 18-17 مطلب د دې څونه شي انرژي ده اگر د ویسټ نه مطلب کار یا خو د لارې سړی ونیسه چې څوک یې ووژني چې پر کومه خوا به ځي او که یا د خپله ځانونه غافله کړي نو پوره یو نمبر اف هغه په شان کسان دي چې هغو دا رقم انرژي دا رقم ویسټېږي سکیلز د خوا ډېر کمزوري موږ سر په خلاص او دا یو څو شیان دي. اوس ویژن چې دی ویژن دا د هر سړي دپاره ضروري دی که غټ که کوچنی که سټوډنټ که پلانی چې کوم ستا په دنیا کې چې کومې کمپنیانې دي غټې کمپنۍ هغه ګولز جوړ کړي جوړ کړي بیا د هغو ټارګېټ هغه دا سوچ کوي چې زه به په دونه وخت کې دغه ځای له به زه ځان رسوم بیا چې دا ځای زه اچیف کړم یا دا ځای زه پوره کړم بیا به مخ ته زما کوم ټارګېټ هغه د اول سره ټارګېټ جوړ کړی یعنی که نن سبا د نور شان خو موږ ډېر الحمدلله خبر یو که موبایل ته مثال واخلې آیفون سو یا چې کوم سمسنګ سو یا هر نوې ټکنالوژي سو د دې چې کوم کمپنیانې دي یعنی په دا اوس کې آیفون ایکس لانچ سو او ستې به دا اندازه چې مطلب په دا 2-3 میاشتې به دا ایرانو آیفون ایکس چې دی هغه جوړ کړی او دغه بعد بیا ایستلی نه ورور دا کوم خبره ده. د دې ټوټل ډیزاینینګ سیستم دا پروسې تقریبا دا هغه چې د 5 کاله 15 کاله د مخه دا سوچ کړی چې زه به 15 کاله بعد کوم شی زه لانچوم نو دا یې د ویژن کمپنیان پروژن چلیږي او بیا چې کوم د بار خلک دي که بیا دلې چې کوم پاکستان کې مطلب کراچي سو یا لاهور سو اسلام آباد سو د دې نه اکثره خلک مطلب یو سوچ لري فکر لري او ټارګټ لري هغه خوا بالکل پاده ده. نو دا هغو څه دا التجا ده چې هغه د خپل ویژن جوړ کړي ویژن مطلب یو دای شی دی دا سوچ وکړي چې یاره زه کولی څه شم څه زما په وس کې پوره ده او زه د چش قابلیت لرم چې زه دا شی وکړم او د هغه بعد نو بیا دا په هغه پسې سټرګل یعنی کوشش کوونکی دی چې مطلب یو رقم حاصل کړي محنت کوونکی دی لیکن ویژن مین شی دی ویژن چې پلار سړی جوړ شي او که واقعي ویژن دا رقم چې هغه ته مطلب هغه شی ته تا پروموټي یا ایموټیویټي دي چې زه پلانې شی وکړم
نو سړی خپله که نه غواړي هم خپله به کار شروع کړي. د ویژن پورې به ما درته ویله چې یو دی تصویر چې هغه ته په دغه کې څه ته وایي په ذهن کې او په ذهن کې مطلب تا سوچ وکړي چې دا رقم شی باید چې او هغه شی باید چې دا رقم هغه چې تا موټیویټي چې یاره زه باید دا شی وکړم. د اوس په مقصد زندګي کې تقریبا 4 شیان او د دې 4 شیانو په مقصد زندګي کې دا 4 شیان دي د دې هر شي خپل کورس کېږي. زه ته دغه کوم چې دا رقم ورکشاپس دی وګورئ ارګ وګورئ شاوخوا خامخا په یو ځای کې هلته په کوټ کې خامخا کېږي او که مطلب دا رقم خلک تی نه ساس پیدا کولی هېڅ مسله نه ده. په کمنټس کې مطلب ما ته دغه وکاس ستی چې کوم دغه وکاس چې زه دا رقم کورس غواړم دا رقم ورکشاپ کوم نو خپل نمبر ولیکه د هغه بعد به بیا زه ستا سره کونټیکټ وکړم. زه مطلب زه خلک دا رقم پیژنم چې هغه کس علیحده کوډ لونځي او خپل هلته ورکشاپس کوي نو هغه بیا هلته چې بیا ته ورلې بیا به هلته ورکشاپ اټینډ کړي نو د هغه څه به تا ته ډېر شیان نوي درته په نظر راشي. نو با مقصد زندگی چې دي 4 شیان دي. یو ستراتیژیک ویژن دی چې ما پر دغه د توقع خلاصه چا थोड़ा बहुत हालांकि د دې چې په کوم کورس کې دغه د کورس کوم مټیریل ځای تقریبا سړی د ساينس یونیورسيټي د په مټ د 4 بجو په 5 بجو پورې تاته یو پر کتاب یو پر دغه دی چې هغه تاسو په ورکشاپ د کوري چې ویژن اصلي کې وایي وچته. اول ستراتیژیک ویژن دی مطلب تا ویژن به څنګه جوړه سره کم وي او چې ویژن دی جوړ کړي د هغه بعد بیا چې دی ستراتیژیک ټایم منیجمنت دی. ټایم منیجمنت ویژن تا جوړ کړي اوس به څنګه خپل چې کوم ټایمینګ دی یعنی د ورځې که غریبي کموړي ګور ته 4 غنټې دغه دی دا نه دی چې پلانې غریب دی نو هغه ته 12 غنټې ورسېد د پلانې موړ دی هغه ته 15 غنټې ورسېدلی. موقع د ګور دپاره یوه ده او یونیورسل لا ده مطلب یونیورسل یو شی دی چې د ګور لپاره برابر دی. اوس نو ستا خپل همت دی چې په دې شي کې ته څونه خپل ګینینګ کوي مطلب څونه خپل شی حاصله دا ستراتیژیک ټایم منیجمنت سو دریم شی چې دی اهلیت دی مطلب کمپیټنس هغه تا ته دا ورکشاپ درکوي چې ته باید په ځان کې سوچ ووایې یا خپل ځان وپېژنې چې په ما کې کوم اهلیت دی کوم قابلیت ستا کوم ټیلنټ ستا کوم هغه شی دی چې زما علاوه بل څوک نشي کولی یا کوم هغه شی دی چې په هغه کې ما ته څه ټایم رامعلومېږي نه دې ته کمپیټنس ویل کېږي. او د دې پورې ما ته یو کتاب رامعلوم دی ډېر ښه کتاب دی تاسو خامخا وایاست د قاسم علي شاه صاحب اپنی تلاش کتاب دی او مارکیټ به میلاو شي د تی وایاست دا ډېر زبردست کتاب دی. دغه دریم څلورم چې دی یه پلاتا کمپیټنس در معلوم سو ټایم منیجمنت تا معلوم سو ویژن تا معلوم سو اوس لیډرشپ دی. لیډرشپ ته څه چم کوي چې پلاتا خپل ویژن جوړ کړي اوس به ته خلک د خپل ویژن لپاره یا خلک به د خپل ویژن سره څنګه متاثر کوي د په لیډرشپ راځي هغه درې ځکه نو دا کوسونه دونه مطلب د وخت ما غوښتل اورېدل چې فری الته کیږي نو که تاسو یقینا په داسې ځکه کې سیریس یاست او په داسې کې غوښتنه غواړئ چې دا موږ وکړو دا به ستاسو لپاره یو ډېر غټ دغه وي خالي دي مطلب هغه چم لارې ته سیده کې نه دی لارې خو ډېر یو وخت دا رقم راځي چې خلک 40 کاله 50 کاله بعد د تو معلوم شي چې هغه چې کوم لار ما د تیرو چې کوم 10 کال ما په مخ اخسته ول د شلو کلوس 15 کلوس ما په مخ اخسته ول هغه لار د سراسر غلطه ول نو اوس دا خو یو غلط ديسیژن په وخت کې دا وکي اوس خو دا دغه نس کولای چې اوس به د شاته بلای چې برته بیا لار چینج کړي نو اوس وخت تیر سول چې کوم نوې نسل روان دا غوته بالکل دغه دی چې هغه د وسوچو کې چې زه غواړم چې شي او زما به کوم لار او د دې کورسز لوجه د ډیر هدف پورې به تاسو پیدا خپل چې کوم ویژن دی هغه به تاسو د معلوم شي او بل ویډیو به غټه سوله بل ویډیو به زه پر دې وکم چې د ویژن لپاره کوم شان ضروري دي مطلب خصوصیات په ویژن کې باید د سړي د چی شي نو هغه چې کوم بل زما دوه ویډیو د دې د پارت 1 وکم پارت 2 به غټه سوله ما ته خلک معلوم دي الحمدلله دګر خلک بورس نه دي چې 12 منټه یا 13 منټه ویډیو سي مر بورس نو زه به دا چې کوم خصوصیات هغه په دوه ویډیو کې بیان کوم